बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। Seek knowledge from cradle to grave. زموږ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د پیدایش نه والې تر مرګه پورې علم حاصل کې. موږ نن د سودم مشران په خصوصي توګه د عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیل رستم مشران ډېر د مجبورۍ په حالت کې دلته رستم پریس کلب ته به دې رالو چې تاسو ټول رستم سودم عوام چې نه دا ګواه یې. دا 2010 نه مخکې د جینکو د تعلیم دلته دا پوزیشن و چې کله به یو ماشوم میټریک پاس کو نه که فرض که د هغې به وس رسېده او معاشي طور به هغې مستحکم و، خو مخکې تعلیم به جاري وساته ځکه چې د شاډن بابا مردان نه په دې طرف باندې د جینکو د تعلیم د لسم نه مخکې د بوتلو څه اداره نه وه. موږ چې به کتل موږ هم دغه ټایم سکول کالج کې سبق وې نو 2 ګاډي به د رستم نه تلل. یو زموږ د بازار کلي د فخرالاسلام کاکا ګاډي و، هغه به ته شاډن بابا ته به ماشومانې بوتلې. یو د رستم نه بل ګاډي، یو زموږ د کټه کټه کوترپاڼ نه به یو سودا کېته. که هغه بوج به چا برداشت کولی شو خو هغه ماشومانو به تعلیم برقرار مخکې وساته، که نه به یې شو برداشت کولی نه په لسم به د زنانو تعلیم ختم شو. په 2010 کې کله چې امیر حیدر خان هوتي صاحب وزیر اعلی و نو دلته په نوي کلي کې د خدایي خدمتګار ښایسته میر بابا په نوم باندې د جینکو یو ګرلز ډیګري کالج جوړ کو. دې له ګاډي مو ورکړلو. په ابتدایي ورځو کې خو داسې وه چې دا ګاډي به کوڅه په کوڅه ګرځېدل او ماشومانې به یې راوچتولې کالج ته به راتلې. هغې به چې کله چوټي شو هم دغه ګاډو به دا ماشومانې واپس بوتلې په خپلو کلو او په کوڅو کې به یې کوزې کړلې. دا که موږ وګورو نو په تحصیل رستم کې سودم کې دا واحد یو اداره ده چې دا عوامي نیشنل پارټۍ جناب امیر حیدر خان هوتي صاحب جوړه کړې د جینکو د تعلیم دپاره د ګریجویشن په لیول باندې په دې په ماسټر دلته په رستم تحصیل کې بله اداره نشته. نن سبا داسې حال دی چې دغه ګرلز ډیګري کالج چې دی نه دی کې خو صحیح ډپارټمنټس 13 کالې بند کړي وو د بي ستر لیوله پورې. په یو ډپارټمنټ دو کې به داسې د ډاکټر صاحب چې هغې کې به بي اس کېده. اوس تقریبا موږ سره چې کوم ماشومانو رابطې وکړې یا د هغې والدینو رابطې وکړې نه په رستم تحصیل کې تقریبا لږ 250 تورسرې ماشومانې دا د بي اس د تعلیم یعنې د ګریجویشن نه دا محرومه پاتې شو. دا محرومه ولې پاتې شو چې په دې کالج باندې دلته د 14 کالو نه تقریبا چې کوم دا زموږ صوبایي حکومت را روان دی د دې کالج لا د واحد ادارې له بلکل څه توجه نه ده ورکړې. په دې کې که موږ وګورو د ماشومانو تعداد ته کم په اول سټیج کې چې و نو دې له کم از کم چې دی نه 13 استادانې پکار دي. موجوده په دې کې 14 ټیچرانې دي. د 14 ټیچرانو په دې کې کمې دي. کمې په دې وجه باندې دی چې دلته په رستم سودم کې هم اعلی تعلیم یافته خلک شته. که فرض که پرمننټ په بیس باندې والا حکومت وقت چې دی هغه څه بندوبست نشي کولی. نه کله د نن نه شپږ کاله مخکې چې حمایت الله معیار ډسټرکټ ناظم و نو هغه داسې یو کار شروع کړو چې هغه په ټولو سکولونو د هغې ډیټه یې راغونډه کړه چې په کوم ځای کې د ټیچرانو کمې و. نن له 7 کاله مخکې هغه په ټمپرري بیس چې هغه ټایم به هغه تقریبا د 15,000 نه والې 20,000 روپیو پورې ماهانه د ډسټرکټ ګورنمنټ د طرف نه تنخواه ورکول او په ټمپرري بیس باندې به یې د هغه کلي علاقې یو تعلیم یافته کس په هغه پوسټ باندې ولګو. نو په هغې کې به د ماشومانو تعلیم هم نه ضایع کېده او چې کله به پرمننټ کس راغی نو دی به بیا وډرا شو وروسته به شو د هغه پوسټ به ختم شو. زموږ په خپله زما چې د کوم یونین کونسل سره تعلق دی د هغې تقریبا 4-5 زنانه چې وې تعلیم یافته نه دا په مختلفو سکولونو کې هغه لګولې وې چې هغې له به یې په هغه ټایم 15-20,000 روپۍ مخکې به یې هغه ورته ریلیز کړلې ایجوکیشن ډپارټمنټ ته. هغه به یې هایر کړلې چې کله به پرمننټ ټیچر راغله هغې به بیا هغه ځای پرېښودو. تقریبا د 14 کالو نه دلته چې زموږ د کومه
سیاسي پارټۍ حکومت دی زموږ په پښتونخوا باندې دې کالج له بالکل څه توجه نه ده ورکړې او دا بالکل د سودم د عوامو سره او د نوي کول سره د دشمنۍ مترادف دی بلکې که زه دا ووایم دا به غلطه نه وي چې دا یو پری پلان یو شیز را روان دی او اوس ورو ورو خلک پوهېږي چې دا د ډېر وخت تقریبا د 15 کالو یو ایجنډا و هغه ورو ورو مسلط کېده او د دې مین مقصد هم د دې خاورې د دې پښتنو تباهي ده او دا تعلیمي لحاظ سره هم کمزوري کول دي دلته به دمني جوړول دي نو که زه دا ووایم دا به غلطه نه وي موږ بار بار په د پرس ترونو په وساطت سره په مختلفو اخبارونو کې دا بیانونه ورکړل چې تاسو خدای ته وګورئ راشئ پردي بچي مه تباه کوئ خپل بچي خو هم په لویو لویو ادارو کې په ابټاباد کې اسلام آباد کې پېښور کې په ښو ښو ادارو کې سبق وي دا ټول غریب خلک دی او دا ولا عوامي نیشنل پارټۍ د حیدر خان په شکل کې یو تحفه ورکړې وه دې غریبو خلکو له نو که نور مخکې تاسو څه امپرومنټ نشئ کولی دلته سب کیمپس نشئ کولاولی نورې تعلیمي ادارې نشئ جوړولی نه کم از کم چې عوامي نیشنل پارټۍ کومه تحفه دې د سودم دې بچو له ورکړې وه نو دې نه محروموئ ما دې کې تقریبا اوس د 13 ټیچرانو ضرورت دی موجوده په دې کې 14 ټیچرانې دي که 20 تعلیم او فرض کا دی جاری ساتل غواړي نو د هغې دپاره پکار دا دي صوبایي حکومت له چې 14 ټیچرانې نورې راولي دې کالج ته مین مسله دا ده چې که دلته فرض که څوک رام شي نو هغه یا د پېښور نه وله ټرانسفر وکړي یا وله د نوښار نه وکړي یا وله د سوات نه وکړي هغې راشي یا میاشت ډیوټي وکړي یا یوه نیمه میاشت ډیوټي وکړي همدا سیاسي خلک دې منډې تړلې وي دې ته اپروچ وکړي میاشت دوه پس وله یې ټرانسفر وکړي بل خوا لړ شي دا ځای دقه شانتې روان اوجاړ پاتې دی زما مطلب او مقصد د خبرې دا دی چې که په یو انسان کې قابلیت وي او دی د خپلې خاورې سره مخلص وي او دا دریم ځل دی او دا د سودم خلک او دې په کوم اعتماد کړی نه که په ده کې ځای وي نو پکار دا ده چې شاړه دې آباده کړي دلته کې د عوامي نیشنل پارټۍ نه ورته یو ډېر ښکلی دغه میلاو شو آباد دغه ورته میلاو شو خو د دې د نااهلۍ د وجې نه هغه آباد ځایونه د دې نه شاړ شو توجه نه ورکوي زما دې ته درخواست دا دی چې دا واحد تعلیمي اداره ده د سودم رستم د زنانو ماشومانو دپاره د تاسو په دې باندې فوکس ورکړئ دا مسله حل کړئ ځکه چې څه کال دې کال کې 2500 ماشومانې د 20 نه محرومه پاتې شوي که فرض که تاسو په دې باندې څه غوږ ونه کړه او توجه م ورنه کړه نو موږ به نور سیاسي پارټو سره م انشاءالله تعالی رابطې کوو د سودم کم دغه 2500 ماشومان چې دي والدین هم موږ سره په رابطه کې دي دغه خلک هم نور هم چې د سودم څونه مشران دي موږ به ګرځو د عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیل رستم د کارکون په حیثیت د صدر په حیثیت دا ټول ملګري را سره ناست دي موږ به ځو د ډیپټي کمیشنر مردان د دفتر مخې ته به هم مظاهره کوو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته به هم مظاهره کوو دلته به هم دا روډونه بندو چې بیا تاسو دا نه وایئ چې بدامني جوړه شي زموږ تاسو سره هېڅ قسم زموږ د چارهزاد سره اختلاف نشته او موږ د دې خاورې بچي یو دا ټول غریب خلک دی دا موږ که نن راغلي یو د پریس کلب ته راغلي یو موږ څه د ووټ ګیننګ دپاره نه یو راغلي نم څه سیاسي ایجنډه شته خو چونکې د دې خاورې خلک یو په دې ماشومانو په دې غریبانانو په دې باندې خفه کېږو نو د دې ځای د اوسېدونکو په حیثیت راغلي یو موږ به دغه ټول ایجیټیشن دا به کوو که فرض که په دې باندې هم نه کېږي نو د قانوندان په حیثیت ته زه دا وایم د محکمه تعلیم اعلی چارواکي دې م واوري د دې ځای منتخب نمایندګان دې م واوري چې که فرض که په دې باندې م ونه شوه نو د یو قانوندان په حیثیت زه به ځم او دا عمل به زه د قانون د پاکستان د آئین د آرټیکل 199 د لاندې به دا ستاسو دا فیل چې دی دا به زه په های کورټ کې چیلنج کوم ځکه چې که تاسو ځان ته د منتخب غړي وایې او د پارلیمنټ او د صوبایي اسمبلۍ د دې غړي ځان حسابوئ نو تاسو به د دې ملک او د آئین او قانون هم منئ د تاسو که فرض که ناخبره نه یې او د آئین دا کتاب هم راواغسته هم وکته د په دې آئین په کتاب کې تاسو راواړوئ آرټیکل 25A آرټیکل 25A آف کانسټیټیوشن آف پاکستان تاسو پابند یا د دې خبرې د ریاست د دې خبرې پابند دی چې د دې ملک
د یو ماشوم د تعلیم او د مفت تعلیم ذمواري دا د دې ریاست ذمواري ده. لکه فرض که تاسو خپله آئیني ذمواري نه پوره کوئ نو هم د دغه آئین د آرټیکل 199 د لاندې به زه ځم او دا ټول عوامي نیشنل پارټي او د دې سودم دا مشران به ځي او پبلک انټرسټ ریټ پیټیشن د آرټیکل 199 لاندې به دا زه په دې پېښور های کورټ کې جمع کوم. یا علم یا پوهه چې ورته مونږ وایو نو دا زمونږ اسلامي حق هم دی او دا زمونږ آئیني او قانوني حق هم دی. څنګه چې زمونږ خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. تعلیم چې کوم دی علم چې دی یا پوهه چې ده نو دا په هر نارینه او زنانه باندې فرض ده. په هغه سلسله کې زمونږ رهبر زمونږ د پښتنو مشر زمونږ لارښاد باچا خان رحمت الله علیه الله دې وبخي د هغه وخت نه هغې په 1920 کې چې کوم دی هم په دغه تسلسل کې یو شپږ شلې ازادې مدرسې جوړې کړلې تعلیم له فروغ ورکو او په هغې کې دعوا چې په هغه باندې قسمه قسم الزامات ولګېدل په هغې کې په هغه باندې هغه مجرم شو هغه پکې جیل ته لاړه هغه په ازاده مدرسه کې هغې غریب 3 کاله جیل خوړلی دی او هغه تسلسل او هغه سوچ او هغه ویژن د عوامي نیشنل پارټۍ را روانو د 100 کال نه را روان تحریک و هغه را روانو کله چې په 2008 کې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت راغی نو عوامي نیشنل پارټۍ هغې نظریې له او هغې سوچ ته چې دوام ورکو نو عوامي نیشنل پارټۍ چې په 80 کاله کې په دې ملک کې زموږ په دې پښتونخوا کې لس یونیورسټۍ جوړې شوې نو عوامي نیشنل پارټۍ د حیدر خان په مشرۍ کې او د اسفندیار خان په مشرۍ کې لس یونیورسټۍ نورې جوړې کړې. د زنانو دپاره 74 ډګري کالجې جوړې کړې د نارینو دپاره 75 ډګري کالجې جوړې کړې 25,000 سکولونه چې کوم دی لکه جوړ کړلو. دا هغه د باچا خان ویژن او هغه د باچا خان سوچ و د عوامي نیشنل پارټۍ چې باچا خان وی چې پوهه رڼا ده نو هغه چې کوم دی د عوامي نیشنل پارټۍ سوچ دی او د عوامي نیشنل پارټۍ ویژن دی. اوس راځو دې خبرې له چې دا حق مونږ له زموږ مذهب هم را کړی دی او زموږ له زموږ قانون هم را کړی دی. په 2010 کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ او د پاکستان پیپل پارټۍ کله کولیشن ګورنمنټ و نو په 2010 کې 18 امندمنټ وشو په د 73 په آئین کې او په هغې کې دا ارټیکل ولیکلی شو آرټیکل 25 کلاس A چې د هغې د لاندې بنیادي حقوق چې د انسان کم دي په هغې کې چې تعلیم دی نو دا د سټیټ ذمواري ده چې دی به هر شهري له د 5 کالو نه والې تر 14 کالو پورې پرې تعلیم ورکړي او مخکې به دته تعلیم لارې کولاوي. خو د بده مرغه د بدقسمتۍ نه په 2013 کې په موږ باندې داسې خلک مسلط شو او داسې خلک راغی چې هغې یو تعلیم دشمن پالیسي اختیار کړله او تعلیم د هغه وخت نه په کته باندې روان شو. د تعلیم د زنانو نقصان وشو د نارینهو نقصان وشو د ماشومانو نقصان وشو حتی تر دې پورې زه خپله خبره لنډه کړم چې کله دا حکومت راغی دا اوس چې کوم روان حکومت دی چې د دې یو نیم کال وشو لاول خو دې دا نوټیفیکیشن وکړو وزیر اعلی صاحب راغی مردان ته او زمونږ امپیګان منیګان ته نه ته وو منسټران ته نه ته وو نو هغه مونږ له دا تحفه راکړله چې د یونیورسټیو مځکه خرڅه کوي د یونیورسټیو مځکې خرڅې کوي او تعلیمي نقصانات چې کوم دي هغه د هغې نه پوره کوي. نو عوامي نیشنل پارټي وه چې د هغې مخې ته لکه ډال ودرېدله او هغه خبرې د هغې واپس کړله. د هغې نه پس بیا هغه حکومت ولګېده نو دا بیان جاري کو چې یاره مونږ سکولونه پرایویټ کوو او د هغې په مد کې هغې په زرګونو سکولونه پرایویټ کړلو او بلکې دا د عوامو د تعلیم په دغه باندې چاړه راښکله د هغې په تعلیم باندې په مرۍ باندې چاړه راښکله خو عوامي نیشنل پارټي بیا هم هغې ته ودرېدله او هغه خبر هم چې کوم دی عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو او د عوامي نیشنل پارټۍ ورکرانو چې هغې ته لکه ډال ودرېدله نو هغه خبر هم چې کوم دی عوامي نیشنل پارټۍ واپس کړله. درېیمه خبره ورپسې بیا اکه وزیر اعلی ولګېدو چې د کالجونو نه 20 ختم کړه. زه منم چې لکه ادي به وایي چې په دې کې تاوان دی په دې کې دغه حکومت څه شو د حکومت دا ذمواري ده فنډامنټل رایټس چې کوم دی د هر شهري د هغه دپاره تعلیم د هغه دپاره تحفظ د هغه دپاره صحت دا د سټیټ ذمواري ده دا د آئیني حق دی زمونږ دا کو زما بچی ده کو زما بچی دی نو دا د هغه حق دی دا به حکومت ورکوي کو یو سترګې خاندي او کو بل یې جاړي او تر څو چې د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران جمع دي
او تر څو چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشران یم دي نو انشاءالله د دې داسې چې کوم دی د پښتون خلاف او د پښتون د سوچ خلاف او د پښتون د پوهې خلاف یو منصوبه به انشاءالله چې کوم دی لکه نه کامیابېږي. اوس د هغه 20 نتیجه کې څه چلو شو زمونږ کلتور چې کوم دی زمونږ رواج چې کوم دی هغه کو ایجوکیشن نه برداشت کوي او نه زمونږ جیب مونږ له دا اجازت راکوي چې زما بچی یا زما خور هغه د ملندرۍ نه او هغه د پیرسۍ نه او هغه د زوربات نه او هغه د جلیل نه او هغه د مچي نه او هغه د تاجې نه او هغه د ځي او د مردان یونیورسټۍ ته د ځي او هغه د هلته چې کوم دی په کو ایجوکیشن کې هلکان او جنکۍ اړیک شریک هغې کې تعلیم حاصلي. دا کالج چې عوامي نېشنل پارټۍ د حیدر خان په مشرۍ کې دلته جوړ کړی و نو د ټول سودم دپاره دا یو رڼا وه دا یو د هغې دپاره مشغله راه و چې دلته به یو ماشومه په فسټ ایئر کې داخله شوه نو هغه به چې کوم دی هغې به 20 وکړه به وتله نن تا به 20 باندې پابندي ولګوله زما لور خور تللی نه شي مردان ته او دلته وله ته 20 نه ورکې ښه دغه هغه لا بله اوس ورپسې ته چې کوم دی هغه له په هغې نه کده ول باندې ته هغې له ټیچر نه ورکې ته هغې له نور سهولیات نه ورکې ته سکولونو له فنډونه نه ورکې نن په مچي کې چې کوم دی 15 کاله وشو چې سکول ډیمالش پروت دی ماشومان په ډاګه باندې ناست دي نن په خیرآباد کې 15 شپږ کاله وشو چې پرایمري سکول ډیمالش پروت دی ماشومان په ډاګه باندې ناست دي نن د رستم های سیکنډري سکول ډیمالش پروت دی او ماشومان په ډاګه باندې ناست دي نو که ستا د تعلیم دا ایمرجنسي نو په دې باندې زمونږ 100 نه 1000 نه لاک وارې لعنت مونږ داسې پالیسۍ نه منو او عوامي نېشنل پارټي مونږ حملې مونږ په انتهایی په عاجزۍ سره مونږ دا درخواست کوو مونږ وزیر اعلی ته هم کوو مونږ د ایجوکیشن منسټر ته هم کوو مونږ د هلکي ایم پی ای منې ته هم کوو مونږ سیول بیراکرسي څومره چې کوم دی په دغه با اختیاره کرسو باندې ناست دي کو هغه ډي سي دی کو هغه ډي او دی کو هغه هر یو کس دی نو پلپور دی د نوي کلي د خیستمیر کالج د ټیچرانو مسله د ماشومانو مسله د 20 مسله او بلکې دا نه د ټولو پښتنو او د ټولو د پښتونخوا د کالجونو نو موږ به بیا په دې مجبوریږو عوامي نېشنل پارټي په دې مجبوریږي زه د صدر صاحب په مشورې سره زه 15 ورځې ډیډلاین ورکوم کو چېرې په 15 ورځو کې زموږ دا مسلې حل نه شوې نو بیا به موږ مخکې د ضلعې سره هم خبرې اترې کوو موږ به د صوبې سره هم خبرې اترې کوو او په دې به عوامي نېشنل پارټي راوځي او یو بھرپور احتجاج به کوي سړکونه کوم بیا بند کړلو کو په دفترو خلک ورغې کو په هر څه باندې ورغې نو به د هغې بیا عوام ذموار نه وي همدغه په کورسو ناست با اختیاره خلک به چې کوم دی د هغې ذمواري زما یو وارې بیا زه د پریس کلب د ملګرو شکریه ادا کوم د خپلو ملګرو شکریه ادا کوم او دې ته بیا چې کوم دی یو عاجزانه ریکویسټ کوم چې بای مهرباني وکړئ دا مسلې حل کړئ او که نه حل کوئ نو بیا به عوامي نېشنل پارټي سره د ټولو اتحادي پارټیانو د اپوزیشن پارټیانو هغه چې کوم دی بیا راوځي سړک ته او انشاءالله دا مسلې به الله په خیر کړي او د ریاست ترمنځ چې کومه رشته یې هغې ته چې موږ سوشل کانټریکټ وایو نو هغه دا یې چې ریاست د ولس نه دا ډیمانډ کوي چې زه به تا ته فری تعلیم در کومه زه به تا ته صحت در کومه او زه به تا ته چې کوم بنیادي سهولیات دي هغه به در کوم نو د هغې په بدل کې به ته ما ته ټیکس راکې په دې ملک او خپل هغه چې کوم وفاداري دا به راته شو کې یعنې د ملک دپاره به ته ما ته خپله وفاداري شو کې ته به د ملک د ګټې وټې دپاره خپل ټیکس راکې نو اوس وفادار خو دا ټول خلک برابر دي په هغې خبره نه کوو د ټیکس خبره چې کوم مونږ چې کله ماشوم له د لیز د 10 روپو والا چپس اخلو نو زما د ماشوم نه په دغه کې 3 روپۍ کم از کم پلس ټیکس کټ کیږي تاسو چې کله سودا کوئ تاسو وګورئ په دې کې دا پلس ټیکس د دې مطلب دا دی چې دا پیسې زه په خپل رضا باندې ګورنمنټ ته ورکوم او د دې بدل کې ګورنمنټ ما ته به دا سهولت راکوي چې زما ماشوم کله په خېټه د 4 میاشتو شي نو د هغه د صحت او بیا د هغه د پیدایش نه پس د هغه تعلیم او بنیادي سهولتونه به ما ته سټیټ راکوي اوس په دې باندې د سودم دا خلک یا په دې باندې مشران په خپل دغه سوچو کې چېرې موږ څه ورکو آیا د هغې په بدل کې هغه موږ ته راکولی شي او که نه ایون تر دې چې موږ د پاکې اوبه موږ په خپلو پیسو ځان ته اخلو په هغې کې هم موږ ته لکه سټیټ سره نه کړو بنیادي مسله اوس د تعلیم ده او چې کومه د خصوصا د سودم د ماشومانو ده مشرانو خو 2.5 یادې کړې خو زه کم از کم 2000 ته رسوم چې دا د جینکو مسله راځکه چې په سودم کې
اندازې مطابق شپږ 50 کلي دي دې کلو ته کالج نو او کالج چې کوم جوړ شوی دی نو د هغې بلډینګ سټرکچر چې دی هغه د یونیورسټي لیول جوړ شوی دی یعنی په کالج کې دننه سهولیات کمرې هاسټل لیبارټرۍ لایبررۍ هر څه چې دي هغه په دې نیت باندې حیدر خان جوړ کړو چې مستقبل کې به دا یونیورسټي یا به د یونیورسټۍ کیمپس وي نو هغه کمې خو کم از کم د دلته خلکو ته نشته هغه راغلی دی اوس خبره د دې روانه ده چې بي ایس حکومت ختم کو چې کله بي ایس ختم کو نو ماشومان دلته چې په زمونږ د رستم په ډیګري کالج کې چې کومې دلته ماشومان دي نو په هغې کې دا مسله راله چې د کیمسټرۍ کوم بي ایس روان دی نو هغې صرف یو سیشن اغوستی شوی دی او هغه ماشومان وخت په وخت باندې مخکې ځي هغې پسې شاته او مخې ته نورې جنکۍ وانه اغوستی شي دویم د زوالوجي یو بي ایس روان دی خو د هغې سره هم ټیچ سټاف نشته نو هغه به هم ودرېږي د دې نه علاوه اسلامیات ودرېدو اردو بي ایس نشته پولیټیکل ساینس بي ایس نشته هغه ماشومان چې هغې 12 پاس کړو د هغې دپاره اوس دا شرط چې که تاسو یونیورسټۍ ته ځئ نو د یونیورسټۍ دا خبره زه تاسو ته مخې تقدم چې هغه دا ده چې په کالج کې یو ماشومه بي ایس کوي نو د هغې 6,000 نه تر 7,000 روپو پورې سمیسټر دی په یونیورسټۍ کې دغه سمیسټر د 15,000 نه تر 80,000 پورې دی نو لازمي ده چې زموږ په علاقه کې زیاتره خلک یا اف سی یا پوچ کې نوکران دي یا چې د دوبۍ کې مزدوري کوي یا خپله زمینداري کوي کرونده نو زموږ دومره وس نشته چې یو سمیسټر په 8,000 روپۍ باندې په کالج کې کېده هغې له خپله ماشومه مونږ ولیږو هغه هلته په 80,000 او 50,000 روپۍ باندې وکړو نو د دې وجې نه یو خو دا ډېر غټ تاوان دی دویمه خبر دا ده چې کوم بي ایس ودرېدو نو را روان وخت کې د دوی پلانینګ دا دی چې دلته دا تعلیم څنګه چې دی و چې ادارې پریوټایز کوو په دې پریوټایز کې به دا کالج دا د جنکو کالج دا د خیرآباد کالج دا به یو ټیکهدار ته حواله شي ټیکهدار ته چې حواله شي نو هغه فیسونه چې په یونیورسټۍ کې اخیستې کېږي ابر دې د ماشومانو نه اخیستې کېږي نو یو خو دا باید چې مشران ذهن کې وساتي چې دلته به هېڅ قسمه پریوټایزیشن نه کېږي دویمه خبر داسې ده چې د یو سبجیکټ دپاره دی وایي چې کله بي ایس روانېږي نو په بي ایس کې باید چې ایچ ای ډي ورکړي دي له 2 استادانې پرمنټ او که بیا هغه ځان سره نورې ساتي نو ساتلی شي د کالج فنډ یا د ایچ ای ډي خپل فنډ دلته کې د یو سبجیکټ په سر یوه استاذه هم نشته چې نشته نو لهذا هغې که یوه استاذه ده نو هغه په انټر لیول باندې خپل کلاسونه اخلي خو هغه بي ایس نشي روانولی لہذا که گورنمنٹ ته دا مسله ده چې هغه پرمننټ سټاف نشي لرلی یعنې د یو استاد 1 لاک نه تر 2 لاکو پورې تنخواه د هغې نشي ساتلی نو په دغه 1 لاک باندې 3 استادان دی په وزټینګ کې هایر کولی شي پر سمیسټر او دغه د ماشومانو جنکۍ مسله پې حل کیدی شي خو مسله دې حل کول نه غواړي بنیادي نقطه دا ده چې پښتانه د تعلیم نه محرومه شي مونږ ګورو چې په ټوله دنیا کې چېرته هم پښتانه دي خصوصا 2 ریاستونو کې دي مونږ نه پورې د افغانستان پښتانه دي هغوی هم که مونږ وګورو هلته کې افیشل د جینکو په تعلیم باندې بین لګېدلی دی نو هغې خو الریډي تباه دي خو دلته چې کوم پښتانه دي مونږ د پاکستان سره چې کله منسلک یو نو زمونږ چې کوم حقوق دي هغه دا دی چې زمونږ تعلیم دې مونږ ته فری راکړی شي که فری نه وي نو بیا چې په کومه سطح روان دی هغه دې راکړی شي خو له بده مرغه د 14 کالو نه مونږ باندې یو داسې حکومت مسلط شوی دی چې هغې فنډ هم شته هر څه شته ایون د شپږو ماشومانو په سر باندې دوی یو چې وایي چې موږ تعلیم فری ورکو یا کتابونه موږ ورکوو یعنی یو کلاس کې چې 6 ماشومان دي نو دوی ورته یو کتاب را لېږلی دی هغه ورکړی شو ځینې د زاړه کتابونو هغه وو که نو زموږ په پرایمري او های لیول باندې هم د ایجوکیشن دا حل دی چې زموږ ماشومانو ته هېڅ قسمه فری کتابونه نه دي راکړلی استاد دا وکړي چې د وړو نه ټولګې جوړ کړي 10 او 8 تنو کسانو په منځ کې یو کتاب کېږي ورته وایي دی کې سبق وایه لهذا دا واړه د هر قسمه تعلیم نه محرومه دي موږ مشرانو دغه ووایي د سودم خلکو ته م وایو چې تاسو د چا هم مسله ده چا موږ سره رابطې کړي دي او که چا نه دي کړي نو هغوی کاینډلي د مشرانو سره رابطې وساتئ دغه کیس که په احتجاج حل نشي نو د دې د قانون لاره ده او صدر صاحب باقاعده تاسو ته آرټیکلز بیان کړه د هغې د لاندې به موږ دغه کیس کوو ډېره مننه حکومت دی او په دې کې زموږ د دې ځای چې کوم منتخب نمایندګان دي نو هغه د ایجوکیشن سره تعلق ساتي او هغوی په دونه دغه باندې نه پوهېږي چې آیا د دې چې اثرات به زما په دغه باندې څه پرېوځي او ډېره د افسوس خبره ده پکار خدا دي چې دوی دا خپلې مسلې چې موږ نه بیانولې او دوی حل کړې وې لکه په مثال چې یو اسکولي پایې کې چې نو میټرکه پورې تعلیم کېږي یاره دا سیکنډري کې او دلته چې دغه کلاسونه چې نو سټارټ شي خو چونکې دلته بدقسمتي دا ده او دا زموږ د پښتون قام ډېره لوی بدقسمتي ده چې څنګه موږ د تاریخ نه چې نو لر کړو موږ ته د پاکستان مشر تعلیم بیاني دغه شان موږ چې د تعلیم د دغه نه چې نو رسو کي او دا چې څنګه زموږ چې نو ژوندون صاحب خبره وکړه
چې د زنانو په تعلیم باندې چې څنګه هلته دغه دي دا یو ایجنډا ده چې پښتون قام خصوصا چې دا چې د تعلیم نه موږ لرې کړو چې د دې مستقبل چې نو اک چې تیارو ته لړ شي که هغه زموږ د آینده نسل لپاره ده که موجوده دي نو دا خبره چې د ټول قام ده او په دې کې چې څنګه زموږ د مشرانو خبره وکړه صدر صاحب وکړه چې موږ اپیل هم کړو موږ چې نو دې ته خواست هم کړو ذموار ملګري هم خبرو هغه که د حکومتي ادارو سره دي که د حکومت دي چې په دې دي خصوصا دا ډېره د شرم خبره ده زموږ د منتخب نمایندګانو لپاره خو هغوی په دې هم نه پوهېږي زموږ چې کوم نماینده دی هغه چې معاون خصوصي دی زما دارونه ورته چې منسټر لیکي نو هغه په خپل دغه نه پېژني نو یو هوښیاران وي چې دوه خبره به یاد ساتئ چې یو به خپل خاندان یو خپله عهده دا به نه پټوي چې څوک درته چې په دغه کوي هغه منسټر نه دی او د بدقسمتۍ نه او دا خو د هغه دپاره د شرم خبره ده چې پکار دی چې په دې باندې چې دغه واخلي موږ به باقاعده چې څنګه دي وي قانوني آییني عوامي چې څنګه د دې ملګرو او د پارټۍ د ملګرو فیصله وکړه انشاءالله د دې مخنیوي به کوو